د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په ځواب کې اسلامي امارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو د امنیت پر وړاندې د ګواښ په اړه اندېښنې بې بنسټه دي او په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی دی. د اسلامي امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت هم ټینګار کړی چې که بهرني اتباع د هیواد قوانینو سره سم عمل وکړي نو د افغانستان حکومت به د امنیت ساتلو او د هغوی لپاره د اړینو اسانتیاو برابرول ته ژمن اوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. وزارت په یو بیان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستیو نښتو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او ممکن د دوی ژوند له ګواښ سره مخ شي. د افغانستان په اړه دغه ډول اندېښنې بې ځایه دي. افغانستان ته په اجازه او په ویزه باندې راغلي بهرني اتباع هغه د افغانستان د قوانینو خلاف ورزي نه کوي، هیڅکله د نیول کېدو له خطر سره مخ نه دي، بلکې د هغوی د امنیت او هغوی ته د اسانتیاو رامنځته کول د مختلفو ارګانونو په غاړه دي. هغو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. افغانستان اوس امن ده او هر کال زرګونه بهرني سیلانیان د افغانستان له مختلفو سیمو لیدنه او کتنه کوي. په ورته مهال کې د راپورونو له مخې نږدې 1000 افغان پناه غوښتونکي د خپلو شخصي معلوماتو د افشا کېدو په اړه د انګلستان دفاع وزارت ته رسمي شکایتونه ثبتوي. له دې سره هم مهاله په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې نامعلوم کسان چې ځانونه د پولیسو په توګه معرفي کوي په موټرو او یونیفورمونو کې د دوی کورونو ته ننوځي او د دوی د اسنادو د چک کولو په پلمه له دوی څخه پیسې اخلي. د ژمي پر رسیدو له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو د راستنېدو سره سم د بېوزلۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې دوام لري. په کابل کې د اروپایي اتحادیې استازیتوب اعلان کړی چې دوی د نړیوال مالي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړی چې د نړیوال بانک یوه فرعي اداره ده ترڅو د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام پلي کړي. ادارې زیاته کړې چې دا تړون به په دې پروګرام کې 15 میلیون یورو ولګوي. خانواده مهاجر هر تلاش میکنه نمیتونه که با او ارتباط برقرار بکنه. اینا جزء مشکلات های مهاجرین است که در پاکستان ادامه داره و پلیس پاکستان و حکومت پاکستان هیچ همکاری را با مهاجران افغانستان نداره و همچنین نهادهای بین المللی هم در پیام به قضیه سکوت اختیار کرده. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام مخکې اعلان کړی و چې د افغانستان اقتصاد لا هم له جدي فشارونو سره مخ دی او له بېلابېلو ټکنونو د کډوال لویه کچه راستنېدنه، سخته وچکالي او زلزلې په ګډون اغېزمن شوی دی.